نن سبا راسي اپټیکل آرټ والا نیچر آرټ والے ویډیوز ډیری زیاتې په ټرینډینګ کې خلک یې سازي په یوټیوب فیسبوک ټیک ټاک کې اپلوډ کوي په میلیونز کې ویوز اخلي او داسې ویډیوز جوړول څه ګران کار نه دی بلکې تاسو یې په اسانه په یو څو کلیک سره جوړولی شئ خو اعلی که تاسو دا ویډیو پوره وکتله سکیپ هم نه کړه ځکه په دې ویډیو کې زه تاسو په ډیټیل سره پوه کوم چې څنګه تاسو دغه رنګي اپټیکل نیچر آرټ والے ویډیوز جوړولی شئ کیدای شي تاسو له مخې له راغلی هم یو کس چخ چې ورسره یې په هغې باندې یو آرټ جوړوي د یو ځناور یا د یو څه شي شکل جوړوي او بالکل ښکلی ښکاري او ډېر زیات ویوز یې پرې اخیستي په میلیونز کې پې ویوز اخیستي لږې ویډیوز یې اپلوډ کړي او په هغه لږې ویډیوز باندې چې کوم دی هغو په لکونو کې فالوورز هم جوړ کړي تاسو یې هم کولی شئ بالکل په اسانه په یو څو کلیک سره زه موبایل سکرین طرف ته مکمل طریقه کار درته ښیم په فری کې تاسو څنګه کولی شئ پیډ یې تاسو څنګه کولی شئ مکمل هم په حکومه خو دې نه مخکې که تاسو چینل نه یې سبسکرایب کړی لازمي سبسکرایب کړئ ځکه دغه رنګین انفارمیټیو ویډیو زه په پښتو کې خېجوم او تاسو پې بالکل د ماشومانو په شانې په حکومه نو خامخا چینل سبسکرایب کړئ ویډیو شیر کړئ چې زه پې هم موټیویټ شم نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته زما موبایل سکرین تاسو ته ښکاري دې لپاره تاسو ته یو پرومپټ ضرورت دی هغه پرومپټ به تاسو ته چېرته میلاویږي په ډسکرپشن کې زما د وټساپ چینل لینک دی په هغې باندې کلیک کړئ هلته کې به تاسو ته دا یو پرومپټ میلاو شي کاپي کولی شئ که تاسو فیسبوک کې ګورئ نو په فرسټ کمنټ کې به درته میلاو شي او که یوټیوب کې ګورئ نو تاسو بیا په ډسکرپشن کې میلاو شي په هغې باندې کلیک کړئ دا پرومپټ مکمل کاپي کوي اوس د دې پرومپټ په ذریعه باندې موږ دغه رنګې ویډیو جوړو په اسانه یو ځلې کاپي کوئ ځان سره یې سیو کوئ سیو هم کو اوس په څه کوئ تاسو په پیډ ټول که تاسو سره مطلب ګروپ یا ګوګل فلو نو په هغې کې هم کولی شئ ګوګل فلو هم تاسو له کریډټس درکوي که تاسو په هغې باندې کول غواړئ هم یې پې کولی شئ دغه رنګې که ګروپ هم پیډ اخیستی په هغې کې هم کولی شئ فری څنګه کولی شئ هغه درته په اخره کې ښیمه خو اوس تاسو یې په فلو کې څنګه کولی شئ را به شئ فلو ته ګوګل فلو ته دا ګوګل فلو اپلیکیشن دی که ستاسو سره نه انسټایل نو راشئ پلی سټور ته د تاسو په کروم کې هم سرچ کولی شئ پلی سټور ته به راشئ دلته به تاسو سرچ کړئ ګوګل فلو او دا اپلیکیشن چې کوم دی دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ ښکاري درته په سکرین دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ چې کله هم ډاونلوډ کړئ سمپلی به اوپن کړئ چې کله هم تاسو اوپن کړئ تاسو به دغه رنګ انټرفیس راوړي ګوګل فلو استعمال کېدای شي تاسو له درځي هم خو که چال نه درځي ما تاسو ته ویلي زه تاسو بالکل د ماشومانو په شانې په حکومه که تاسو بالکل هم نه پوهېږئ هغه کسان چې بالکل نه پوهېږي نو هغه هم زما د ویډیو نه زده کړه کوي دلته کې تاسو به دغه رنګ انټرفیس اوپن شي که تاسو چېرته ګوګل فلو کولاو کوئ دلته کې د پلس آیکن دی تاسو ته ښکاري نیو په دې باندې به کلیک کوئ چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ بیا به تاسو دغه رنګ انټرفیس شو شي دلته کې به تاسو پرومپټ انټر کوئ خو د هغې نه مخکې تاسو سیټینګ وکړئ څه سیټینګ دی دلته کې د امیج لیکلی تاسو په دې باندې کلیک کوئ چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو د امیج ویډیو ته راوړئ ځکه چې موږ ویډیو سازو اوس یې تاسو د یوټیوب دپاره سازول غواړئ نو په دې کلیک کوئ که د ټیک ټاک دپاره سازول غواړئ مطلب ریل دپاره شارټس دپاره نو هغه تاسو په دې باندې کلیک کوئ چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ اوس تاسو یوه ویډیو سازول غواړئ 2 3 4 5 نو څلورو پورې صرف تاسو سازولی شئ 15 پکې نه شئ سازولی څلور پورې تاسو سازولی شئ بل تاسو نه تپوس کوئ 4 سیکنډه سازئ 6 سیکنډه سازئ 8 سیکنډه سازئ یا 10 سیکنډه سازئ نو موږ ورته وایو چې 10 سیکنډه سازو نو دلته کې ویډیو سازو ټیک ټاک دپاره یې سازو مطلب شارټ ریل سایز چې کوم دی په هغه کې سازو او 10 سیکنډه یې سازو ټیک شو اوس دلته کې باندې کلیک کوئ کوم پرومپټ چې تاسو کاپي کړی دی زما د چینل نه د وټساپ چینل نه هغه تاسو دلته کې څه وکړئ پیسټ پې کوئ پیسټ هم کو پرومپټ تاسو پیسټ کو نو اوس د آرټ چې کوم دی دا ته څه شي سازول غواړئ نو अब تاسو دلته کې ولیکئ لږ به بره راشي دلته کې لیکلی ابجکټ تاسو په دې ابجکټ باندې کلیک کوئ او دلته کې د کم ځناور یا د کم څه شیز ته سازول غواړئ نو د هغې ته سازولی شئ صرف د هغې نوم دلته کې ولیکه نور هیڅ مه کوه ټیک ته نور هیڅ مه کوه صرف د هغې نوم دلته کې ولیکه زه اوس لیکم چې کاو ما کاو دلته کې ولیکل کاو مې ولیکل اوس زه پر ایرو آیکن باندې کلیک کوم نو تاسو ته ښکاري دا 1 2 3 سټارټ شو مطلب سازیږي دا چې کله څه ورته ورشي ستاسو ویډیو به تیاره شي نو ستاسو ویډیو به تیاره شي دا فلو چې کوم دی تاسو د ورځې 3 کریډټس درکوي تاسو دې استعمال هم کولی شئ دا ویډیو چې کوم ده په فلو باندې سازه شو تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري بالکل څومره مزیداره سازه شوه دغه رنګې که تاسو یې په ګروک سازول غواړئ ګروک هم پیډ دی ګروک ته راشئ استعمال به کېدای درځي هم که نه درځي نو تاسو کله ګروک کولاو کوئ دلته پرې کریټ ویډیو باندې کلیک کوئ چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کوئ اوس دلته کې راشئ او د ټول اول خو چې کوم دی څه سازول غواړئ اول تاسو خپل چې کوم دی سیټینګ وکړئ نو سیټینګ به څنګه کوئ دلته په دې یو اپشن باندې به کلیک کوئ سیټینګ باندې کله په دې باندې کلیک کوئ د څه دپاره یې سازول غواړئ یوټیوب دپاره که نه د ریل شارټ چې کوم دی دې دپاره یا ټیک ټاک دپاره سازول غواړئ نو تاسو بیا دا سلیکټ کوئ 100 سیکنډې 10 سیکنډه ټیک ته نو چې کله هم تاسو دا وکړئ بیا دلته کې راشئ اوس تاسو نه غواړئ څه سازول غواړئ امیج نو امیج نه موږ ویډیو ته راشو پرومپټ په پیسټ کړو د کوم ځناور ته سازول غواړئ نو هغه دلته کې تاسو پر ابجکټ کې چې کوم دی ابجکټ کې تاسو هغه ځناور نوم ولیکئ ډایرکټ په چې کوم دی او بیا تاسو پر ایرو آیکن باندې کلیک کوئ نو دا هم تاسو له دغه رنګې ویډیو سازه کوي دا دواړه چې کوم دی یو چې کوم دی ګروک چې کوم دی دا پیډ دی دا خو مکمل پیډ دی دویم چې کوم دی فلو د ورځې له 3 کریډټس درکوي په هغې سازولی شي خو بالکل فری تاسو څنګه سازولی شئ انلیمیټډ غواړئ چې موږ 10 ویډیو سازي کړو د هغې دپاره به څه کوئ را به شئ کروم ته فری کې تاسو دغه شانتې اے ټول استعمالول غواړئ نو دا یو ښکلی بهترین ټول دی دلته به سرچ کوئ ډایجین اے آی چې کله هم تاسو ډایجین اے آی سرچ کوئ تاسو ته به دغه رنګ انټرفیس شو شي لاندې به معمولي سکرول کوئ
چې تاسو ډایجن ای آی سرچ کوئ نو دلته کې براشي دا یو ویب سایت چې کوم دی دا به کولاو کوي چې کله تاسو دا ویب سایت کولاو کوي دلته کې تاسو خپل سیټینګ کولای شئ پر 3 ډاټس باندې کلیک کوئ چې کله تاسو پرې باندې کلیک کوئ نو د ویډیو چې کوم دی ډیوریشن څونه ټایم سازول غواړئ دغه شانتي اورینټیشن چې کوم دی دلته کې تاسو ټیک ټاک له سازول غواړئ نو ټیک ټاک سلیکټ کړئ یوټیوب له سازول غواړئ یوټیوب سلیکټ کړئ ټیک تا دام سلیکټ کو ټیک ټاک هم سلیکټ کو خدای لګي تاسو صرف 15 سکند ویډیو سازول شي او خپل چې کوم دی پروم دلته کې پیسټ کړئ کوم چې تاسو چینل نه کاپی کړئ بیا سو کوي لګ راشي او دلته کې د ابجیکټ چې کوم دی ابجیکټ چینج کړئ ټیک تا ابجیکټ چې تاسو څه پکاري په څه باندې سازول غواړئ نو ابجیکټ په ځای کې دا غي نوم ولیکئ نو سب وشي په هغه شیز باندې دغه اپټیکل یا نیچر آرټ چې کوم دی دا به جوړ شي تاسو بیا په ټیک ټاک یوټیوب کې شارټس کې اپلوډ کولای شئ ټیک ټاک کې اپلوډ کولای شئ انسټاګرام کې فیسبوک کې بالکل تاسو اپلوډ کولای شئ او خپل لکونه کې ویوز اغستلی شئ که تاسو غواړئ چې موږ د ای په ذریعہ باندې پیسې وګټو ډالر وګټو نو بالکل زموږ په 12 جولای باندې چې کوم دی ډیمو کلاس دی تاسو راتلی شئ ان شاء الله موږ تاسو مکمل ګایډ کوو چې څنګه تاسو ځان له پرومپټ لیکلی شئ په صحیح طریقه چې به تاسو له ریزلټ درکوي تاسو د ذهن مطابق څنګه تاسو غواړئ څنګه تاسو پرومپټ لیکلی شئ د هغې نه تاسو بیا د ای آی باندې ویډیوز جوړولی شئ ټرینډینګ نیشز سري دغه رنګې چې کوم دی تاسو ته مونږ ښیو په فیسبوک تاسو څنګه کار کولی شئ پریمیم کنټریز څنګه ټارګټ کولی شئ پریمیم آډینس څنګه ټارګټ کولی شئ ټایر 1 والا دغه رنګې تاسو هم په یوټیوب باندې هم ښیو په یوټیوب تاسو څنګه کار کولی شئ دا ټول هر څه په یو کورس کې او دې کورس قیمت چې کوم دی صرف 30,000 روپۍ دی تاسو راشئ ډیمو کلاس له خامخا تاسو ته به په ډیمو کې هم څه نه څه زده کړه وکړئ نو بالکل تاسو راتلی شئ ډیمو له زموږ د اپس لوکیشن چې کوم دی هغه دی ګلرنګ هسپتال ته نږدې حبیب میټرو بینک ته مخامخ کلاسیفیټر سیکنډ فلور ایم ایس اکیډمي بټخیله راشئ ډیمو کلاس له په 12 جولای باندې دی خامخا اټینډ کړئ ان شاء الله ډیر څه پکې زده کوئ